کله چې یو مؤمن بنده په مانځه باندې ودرېږي نو د دې مانځه په شروع کې یو دعا راغلې ده، څه کلمات راغلي دي. هغه کلمات او هغه دعا چې څوک د مانځه په شروع کې ووایي، یعنې کله چې د اولنۍ تکبیر تحریمه ووایي او د هغې نه وروستو هغه دعا ووایي، نو هغه دومره بهترینه دعا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما څه د پاسه 12 ملایکې ولیدلې چې دغې دعا ته یې رامنډوله، رامخکې کېدلې د یو بل نه چې کم یو ملک او کومه فرشته به دغه دعا بر اسمان ته خیجوي. او یو بله دعا هم راغلې ده، هغې دعا ته نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي د اسمان دروازې ورته کلاب شوي وي. حدیث کې راځي انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي وی ان رجل جاء، یو سړی راغلی فدخل الصف، نو صف ته را داخل شو، یعنی تکبیر ویلی شو په دغه وخت کې یو سړی مانځه له راغلی او صف ته را داخل شو، وقد حفظه النفس، رامنډ یې کړی و سم ستړی شوی و. او فقال چې څنګه یې صف ته را داخل شو الله اکبر یې وویل، نو دا کلمات یې وویل چې الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، دا کلمات یې وویل. نو فلما قضى النبي صلی الله علیه وسلم صلاته، کله چې نبي صلی الله علیه وسلم خپل لمونځ پوره کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ایکم المتکلم بالکلمات، په تاسو کې کم یو سړی و چې هغه دا کلمات وویل، یعنی دا دعا کم یو سړي وویله. نو فارم القوم، ټول خلک خاموشه شو، چپ شو چې یاره کیدای شي غلطي شوي. فقال النبي صلی الله علیه وسلم، بیا نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل ایکم المتکلم بها، کم یو سړي تاسو کې دا خبرې وکړې او دا کلمات یې ویل، فانه لم یقل بأسا، د څه غلطه خبره نه ده کړې او څه غلط کلمات یې نه دي ویلي، کم یو کې تاسو دا کلمات ویل. فقال رجل، وویل یو سړي جئت زه رانم یا رسول الله وقد حفظني النفس، او زه ډېر ستړی شوم، ساه مې راماته شوی و، رامنډه مې واله. فقلتها، دقه کلمات ما وویل. فقال النبي صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لقد رأيت 12 ملکا، ما 12 ملایکې ولیدلې، یفتدرونها چې دې ته رامخکې کېدلې، د یو بل نه راوړاندې کېدلې، د کلماتو د تا چې کوم کلمات ویل دې ته 12 ملایکې رامخکې کېدلې د یو بل نه، ایهم یرفعوها، چې کوم یو ملک او فرشته به پورته کړي دې کلماتو لره. نو دا بهترین کلمات دي، الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. یو بل ذکر هم راغلی دی، بل دعا هم راغلی ده. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی بینما نحن نصلي مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مونځ کوو، اذ قال رجل من القوم، په دې کې یو سړي د قوم نه دا کلمات ویل چې الله اکبر کبیره والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا، دا کلمات چې ویل. نو فقال النبي صلی الله علیه وسلم من القائل کلمة کذا وکذا، نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی دا فلانی کلمه چا ویله، یعنی دا کلمات چا ویل. فقال رجل انا یا رسول الله، یو سړي ویل یا رسول الله ما ویل. نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی عجبت لها، دی کلماتو ته ما تعجب وکړو، ولی فتحت لها ابواب السماء، دی کلماتو ته د اسمان ټولې دروازې را کولاو شولې. ابن عمر وی فما ترکتهن مت سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ذلك. عبدالله ابن عمر وی بیا دا کلمات ما چرته هم نه دي پرېښي، کله مې چې د نبي صلی الله علیه وسلم نه دا خبره واورېدله چې دې ته د اسمان دروازې ټولې را خلاصې شولې، نو بیا دا کلمات ما چرته هم نه دي پرېښي. دا موږ چې کوم کلمات ویو سبحانک اللهم وبحمدک، دا هم شو ویلې، دا الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه، دغه هم شو ویلې په دغه ځای کې. دارنګې الله اکبر کبیره والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا، دا درې واړه کلمات موږ په دغه ځای کې ویلی شو. بهترین کلمات دي او بهترین اذکار دي.